تېره ویډیو کې په نیمایي کې کټ شوې وله. خیر خو راځو دوهمې ویډیو ته. دلته به راسو په لومړۍ ویډیو کې یوه غلطي وله دغه، نو راځو دلته لیست صفحې ته، دغه برخې ته. دغه ځای کې دلته اوس نیم به تاسو ورته انتخاب کړئ، یوازې دا غلطي او بس، بله یوه هم نه. راځو ملګرو لومړی دې صفحې څخه پیلوو. دلته به تاسو راسئ ملګرو ون کریټ برخې ته، یوازې یو څه ډیزاین پاته ده، نور هېڅ کار هم نه ده پاته، دا به په دې ویډیو کې ختم کړو. ملګرو راځو دې صفحې ته. دلته ما سره یو کوډ ده، دا بدلې تاسو کېږدئ پکې. له دې ځای څخه نور ووځو، راځو هوم صفحې ته نه بلکې لیست ته. دلته ما سره دا دغه د ملګرو مور بلاک د موږ په زیاتو ویډیوګانو کې کارولی ده. دغه دا د پورته بار او ښکته بار لپاره کارول کېږي. نو موږ راځو دلته، زه ورته وایم چې پورته بار لپاره دی دغه شین رنګ. دلته راځو مور بلاک را اخلو، دغه ته چې کوډ چې شي دلته به تاسو دا ورسره ووهئ ځینه، بیا کوډ دغه ولو یوه شپه د پاره پکې ځای کېږو. راځو یو برخې ته، کوډ چې ده موږ د رنګ کوډ هغه را اخلو، 3F150B15 دغه ده. راځو دلته دا یې هم 3F150B15 به انشاءالله. خیر زه یې بیا هم یو ځل وګورم، خبره خو نه ده. 150B15 صحیح ده، دا کوډ دی. او ښکته بار لپاره زه ورته وایم چې سپین رنګ دې وي. نو راباسئ دلته ورته ولیکو F شپږ وارې F F F F F F. دا موږ چې کله کېښودو نو دغه راواخلئ بېرته او بلې به یې کېږدئ. نو دې ځای څخه موږ وځو، راځو سټوري دې صفحې ته. دغلته هم ملګرو پورته دغه لپاره هماغه کیسه ده. نو راباسئ دلته او دا به بس دا کوډ ده، دا به سره کاپي کړئ داسې په ټینګ فشار سره کافي. نو دې ځای څخه بېرته وځو، راځو دلته هماغه مور بلاک به اډ کړئ، به راسئ او دلته به دغه پکې واچوئ او دلته به هم سپین رنګ. دې ځای څخه موږ وځو او له هغه څخه وروسته ملګرو راځو دغه ځای ته، لیکنه شیر کړئ. نو د شیر لپاره ملګرو دا بلاکونه دي زموږ ټلګرام چینل کې دي، هغه ځای به یې تاسو ترلاسه کړئ. دغه بلاک یو برخې ته راځو، نو راباسئ دغه بلاک به دلې کېږدئ. دوهم ټکسټ دا به ورته انتخاب کړئ. دلته میسج وکړئ باره کې ورته لیکم چې د کیسو د کاریال څخه نشر کېږي. همدا دغه ورله را ورکړئ. هغه څخه وروسته کاپي ته راځو تر څو لیکنه موږ ته کافي کړي. راځو دلته دا د کاپي بلاک او دا ټکسټ هم ورسره کېږدئ تر څو موږ ته خبر راکړي. دا بلاک او دوهمه ټکسټ انتخاب کړئ. زه ورته لیکم چې کافي شو، کافي شوه. نو له دې ځای څخه ووځئ، راځو اوس ایمیل ته چې لیکنه موږ ایمیل کړو. نو راسئ دا خوندور بلاکونه دغه لومړی دلته به راسئ، دا د ایمیل بلاک دا به راواخلئ
یو بار خبر اسوي دلته د میسج په ځای کې به تاسو دغه ورته کېږدئ دا ټکسټ نو نوکانات ملګرو له دې ځای څخه به وځئ راځو هم صفحې ته دغه ټول ته کوم کار سپارلی نو راځو ملګرو موږ ډراور جوړوو دلته به راسئ ډراور به راخلاص شي او ملګرو ډراور مو دا راخلاص کړی راځو دلته کمپوننټ کې ډراور راخلاصېږي تاسو چې رقم ډراور غواړئ جوړ کړئ مطلب زه یو ډیزاین جوړوم میش ټوپرین هغه څخه وروسته بله لینیر او د دې پیډینګ چې ده ورله ختموم صفر او دې ته یو څه دغه هم وکړو دا ځای مطلب زه دې اندازه درې سوه صحیح ده ښه او دا هم داسې صحیح ده او اوس اوس ملګرو دا به ښکته داسې 200 کړئ یا 200 بیا زیات راځي 180 او دلته به راسئ دغه ایمیج ټیکل به یې کړئ او منځ ته به یې راولئ هغه څخه وروسته به دا هم ټیکل کړئ زه غواړم څو بټنه جوړ کړم او دلته به یو دغه ایمیج پکې کېږدم یو هم ټکسټ وي او دا به داسې کړو نو راځو دې ته به سایز ورکړو ملګرو 14 بولډ او دا به سپین کړو د دې رنګ چې ده دا به تاسو داسې کړئ دې ته به زه فاصله ورکړم اندازه یو نیم سل دغه ده اضافه ده سپیشل او داسې هم سپیشل دلته به تاسو خپل کاریال هغه چې ده ورکړئ تاسو چې هر څه کوئ زه مطلب دا عکس ورلره لګوم بیا له هغه څخه وروسته دا 14 بولډ رنګ چې ده سپین کوم یا دغه ملګرو د دې رنګ چې ده دا به تاسو سپین کړئ د دې لینیر او دغه به داسې کړئ د دې دا پیډینګ چې ده دغه شا دغه دا به زه سپین کړم داسې سپین نه شین ملګرو او پسې ما کوډ پکې واچوي کوم چې څو ده دغه 3 اف 51 بي 15 انشاءالله دا به دا به پکې کېدی دغه څخه اوس ملګرو راځه دا به تاسو چې په نوم سره ثبت کړئ او راسئ دلته پکې واچوئ زه څو بټنه غواړم مطلب 4 بټنه زما پکار دي او دغه څخه وروسته به یو دغه راواخلئ درې دغه ورکړئ او دلته راځو دې ته به سپین رنګ ورکړئ بیا هم مطلب 1 2 3 یا هم بېرته دا لرې کړئ دا هم لرې کړئ دلته به راسئ او دا به ښي طرف ته یا دغه ده همداسې صحیح ده ملګرو دلته زه پکې لیکم چې اړیکه نیول اړیکه نیول بولډ به یې کړو دې رنګ به هم سپین کړو دغه څخه وروسته بل بټن یو بل او یو هم بل د دې ایمیج دا دغه چې دا سایز ورڅخه زیات ده 3 یو صحیح ده یو به ورله راورکړئ او رنګ خو یې سپین ده انشاءالله صحیح ده یو بل لینیر مو رااخلو دغه ته به هم سایز مطلب داسې یو ورکړو او دغه څخه وروسته به یو بل ټکسټ راواخلئ په دې کې مطلب زه لیکمه چې وتل سایز به داسې بولډ به کړو دا دغه به ورکړو او دلته به یو بټن راواخلو
زه نومان ورلره کوم ایکانونه مې ودروم. دغه د ملګرو دا ډیزاین مرکو دې ځای څخه وروځو. راځو دلته بېرته هم صفحې ته دغه ځای ته به راسئ. دې سره به ښه ایډر راخلاصي. خلاصېدو لپاره دا کوډ ده. دا موږ ټول انشاءالله تاسو ته پروجیکټ کې یا په ټیلیګرام چینل کې درته اچوو. هغه ځای کې تاسو ترلاسه کړئ. دا هم یو کوډ راور لپاره کاروي. دا هم دوکانه ته دې څخه وځو او راپسې ملګرو دغه برخې ته یو کسټم جوړ کړو. مطلب زه یې مطلب ورکوم لینریچ ایمیج ټو پرینټ. دغه ایمیج به واخلئ او ټیکل به کړئ. ټکسټ ویو او یو به بټن واخلئ. دلته به د به سایز ورکړو مطلب 100 کې. دلته زه دغه کسر لري انتخابوم او دې ته رنګ دغه ورکوم درې 50 دې ته به هم هماغه رنګ ورکوم. سایز به 14 کړو. بولډ نه داسې نرمل صحیح ده. دا به بولډ کړو 18 او دغه ده رنګ به یې سپین کړو. یا همداسې صحیح ده. د دې رنګ دا به سپین کړو. ښه موټر له اوس وروسته به راسئ. دلته به تاسو خپله لیکنه پکې ولیکئ چې تاسو د ځان په اړه چې لیکنه یې دلته مطلب د ځان په اړه کومه لیکنه زه د ویډیو دروم چې پکې لیکمه. سمه ده ملګرو. دا لیکنه ما ولیکله. دا دلته پکې پیسټ کړو. دغه څخه وروسته به دغه سینټر ټیسټر ورټیکل کړو چې منځ ته راسي او دغه به هم داسې کړو دغې خوا څخه هم. دغه څخه وروسته ملګرو راځو دې بټن کلیک کړو چې سمه ده. بس همدومره بس ده. او دغه څخه وروسته ملګرو لینیر دغې ته به یو څه دغه ورکړو ایډیانې. دلته راځم دغه آیډي ولره ورکوم. دغې ته هم یو آیډي ورکوم. ویډیو دروم ایډیانې ورکوم. ایډیانې ما کړې دې ځای څخه موږ راځو دلته کاریال په اړه یا هم زموږ په اړه ته راځو. ون کلیک دلته به راسئ ملګرو. دلته موږ سره کسټم ډیالوګ دغه کمپنۍ ته د ټیلیګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. دا کسټم ډیالوګ د تاسو جوړوم. د دې ځای څخه راځو بېرته دغلته دلته به راسئ. د کسټم ډیالوګ بلاکونه ښکته دي ملګرو. ښکته ځو دغه دي کسټم ډیالوګ. دا بلاکونه دي انشاءالله. لومړی به دا بلاک راواخلئ. دلته به دا هغه ورته انتخاب کوي صفحه او هغه ته هم کسټم دلته هم ډیالوګ. هغه څخه وروسته ملګرو راځو دغه راواخلو او یا هم دغه دلته به دا ورته انتخاب کړئ. هغه څخه وروسته ملګرو دغلته راځو دا به کاپي کړئ یا هم نه دلته به لومړی د ایل په نوم سره موږ لینیر ته آیډي ورکړې وه. د هغې آیډي به ورکړئ لینیر لاوټ. دلته به هم هماغه د آیډي نوم ورته ولیکئ او دلته به هم لینیر ورته انتخاب کړئ. دلته به د لیک د هغه څخه وروسته بله راواخلو. دا به د نام د ټکسټ په نوم سره ټکسټ ویو جوړه کړې وه. دا آیډي مې ورکړې وه. دا د هم ټکسټ ویو او دلته بیا هم ټکسټ همدا هم انتخاب
دا به کاپي کړو بلې دلته بیا بل چې ولو بټن ته مې یوازې بي ورکړې وه بي په نوم سره آی ډي وله او آی ډي به دلته پکې ولیکئ هغه څه وروسته بیا هم بل راغلو بل چې ولو چې و ایمیج نو دلته به ایمیج ورته انتخاب کړئ ایمیج یو داخله ایمیج ته ما هم آی ډي چې ورکړې وه IMG نو دا دلې ورکړئ اوس وروسته به دا ورکړئ دلې راځو ویو برخې ته ملګرو ویو ته چې کله راغلو یا اوس زه غواړم بټن ته ډیزاین ورکړم نو راځو دلته به د بټن آی ډي په دغه ځای کې ورته لیکم کوډ ایډیټور سیو او راباسي دلته ورته ولیکئ شل په درې کې او رنګ دغه او سپین د منځ دغه څخه وروسته به دغه بلاک راواخلئ دلته به بیا بي ورته انتخاب کړئ ځکه چې بټن بي دغه دی بیا راځو ښکته کسټم ډیالوګ ته دا کسټم ډیالوګ دا بلاک به راواخلئ دا منځ کې به یې کېږدئ بس نور هېڅ کار هم نشته راسئ دا به ټول دغه چې سراسر تاسو ورسره کافي کړئ زما په دغه نوم سره راسره سیو کړو وساتلو تاسو خو راځو کاریال په اړه نو کاریال په اړه لپاره به یوازې راسئ دا به دلې کېږدئ او راباسئ ویو برخې ته دا بټن به راواخلئ دا یوه شی ملګرو او دا به دلې پکې کېږدئ ښه نو دا به دلې ښه دلته به د بټن دغه ورته ولیکئ بي بس او یو بل کار به وکړئ ملګرو تاسو دا به راواخلئ دلته به ټکسټ ورته ولیکئ موږ خو هلته د ځان په اړه لیکلي وه دلته به د کاریال په اړه مطلب ولیکئ کاریال په اړه تاسو چې هر شي ورکوئ داسې و او دلته هم لیکنه اوس لیکنه مطلب زه چې لیکنه ورکوم نو دغه ده دا لیکنه موږ ورکړه مطلب زه غواړم دا پسې کاپي کړم او ښکته یې پسې پکې پیسټ کړم په څو وارو سره دا به زموږ غټه لیکنه وي مثال نو په دې خاطر باندې کاریال په اړه به تاسو نور ډېر زیات شیان لیکلي خو زه یوازې دا پکې اچوم دا هم د کاریال په اړه اوس وروسته راځو دلته موږ ته ایمیل نو ایمیل لپاره به راسئ د خوندور بلاکونو په نوم سره کوم لکه چې موږ جوړ کړی و راباسئ ښکته دا خوندور بلاک دا خوندور بلاکونه دا ایمیل دغه چې دا به راغله دلته به ایمیل ورته ولیکئ ایمیل مطلب ورته لیکمه سبا فون غزنوي ایمیل دا ورته ولیکئ دلته کې میسج ورته لیکئ ویې لیکئ زه میسج سلام علیکم ورته بس دا یې هم ایمیل ناشره اداره نو ناشرې ادارې لپاره به مطلب دا دغه راواخلئ د هغې په اړه هم تاسو چې لیکئ تاسو به اداروي ناشره کوونکي دا بلاک راواخلئ دلته هغه بټن یوازې ورته انتخاب کړئ نور هر څه انتخاب که آیکن بدلوئ مطلب د ما خو هغه عکس ورته انتخاب کړی و نو ما داسې عکس هم دلته ورته بدلېږي اوس مطلب زه راځمه خیر دا به داسې کړو او راباسو دلته ټکسټ به راواخلو او ټکسټ به ورته انتخاب کړو هغه آی ډي به یې ورکړئ یوه شېبه یو ټیپ پاته شو او دلته به مطلب هماغه لیکنه وه ستاسو د ناشرې ادارې په اړه نو زه د ادارې په اړه ما سره اوس فلحال لیکنه نشته زه دلته مطلب یو درې وارې درود پکې لیکم ملګرو که چېرې تاسو غواړئ آیکن ورته بدل کړئ دا راسئ دغلته دا راواخلئ دلته د ایمیج اړوند دغه ورته ولیکئ ایمیج ورته بدل کړئ کوم ایمیج چې موږ خپل عکس پکې اچولی و راسئ دلته به عکس ورته مازې انتخاب کړئ دغلته تجار عکس ما خو اوس مطلب هغلته دا عکس ورته انتخاب کړی دی دغسې دا هم کار وسو
تنظیمات مطلب تاسو د کاریال چې تنظیمات کوئ دلته به یوازې د تنظیمات صفحې ته لاړ شئ. نو هغه ایکن نور تاسو ته معلوم دي. تلیفوني اړیکې لپاره به راسئ دلته ون کلیک او زه دلته یو بل انټین جوړوم. راپسې ښکته ملګرو لومړنی بلاک دلته به تاسو دغه کال دا ورته انتخاب کړئ او دغه د ارکنوس آی ډي دغه انتخاب لږ څه وروسته به راسئ دغه بلاک او لږ څه وروسته به راسئ دغه بلاک سټارټ یې کړئ. راپسې دلته به ورته ولیکئ ټي آی ایل بیا دغه دوه ټکي دغه چې دا به ورکړئ او خپل نمبر به ورکړئ. ورپسې ما صفر وایو مطلب 11 15 اویا 22 یو بس دا ورکړئ. نور کار نشته. کاریال تړل زه راځم دلته کاریال تړل ته دلته به راسئ کسټم کمپنی نمبر ته دا ډیالوګ به جوړ کړئ. دغه ډیالوګ زه د ډي نوم سره جوړوم. ښکته راسئ دا ډیالوګ لپاره دا ډیالوګ ټایټل زه ورته لیکم چې کاریال تړل نو دلته به راسئ دغه میسیج زه ورته لیکم آیا غواړئ کاریال وتړئ. نو را میسیج خو ولیکل شو. دغه یم د اوکې بټن ده دا یم د کنسل او دا یم سیو. نو که چېرې زه ورته وایم چې هو نو دغلته به هو انتخاب او کنسل کې ورته لیکم چې یا. دا هم ډیالوګ د ساده ډیالوګ ورته وایم ملګرو. دلته ایمیج د مطلب چېرته زه غواړم چې ایمیج ورته انتخاب کړم. زه راځم دلته د وتلو ایمیج دا ورته انتخابوم او راځو دغه ته ویو برخې ته ایمیج داسې ایمیج ورته انتخاب کړئ چې سپینه نه وي ځکه چې ډیالوګ خپله سپین وي. خیر ماوس سپین ورکړئ. دلته به ټوسټ راواخلو یو دغه د وتلو دغه ده. زه دلته ورته لیکم چې خدای په امان دغه دا هم د وتلو لپاره ډیالوګ ده. له هغه څخه وروسته ملګرو د ډراور دغه پاتې ده. ډراور کې یوازې یو بټن د کار سپارو ځکه چې ویډیو بیا غټېږي. دلته زه ورته لیکم چې د لیکنو لیست د کیسو پښتو کیسې. نو ملګرو نور خو کار نشته. یوازې راځم زه دا د لیست صفحې ته مطلب څنګه کار ورته سپارل کېږي دغو بټنو ته. نور خو کار هماغه رقم ده. راپسې دا ډراور دغه برخې ته دلته چې کله راغلی یو خو دا ده بل دا ده بل دغه ډراور ته دلته به د جمع په دغه به کلیک وکړئ. دغلته به دغه د ټول دغې درته راواړول د ډراور. اوس زه راځم دغې لینیر ته لینیر څوم د درېیمه د لیست دې ته کار وسپارم. نو راځو دلته درېیمه لینیر دا د درېیم لینیر ون کلیک باندې کلیک کوم. دوو ته به یې وسپارو چې تر څو تاسو لږ سم اوسئ. زه راځم کور صفحه یم زموږ په اړه پنځم لینیر ده. پنځم لینیر هم دا د ون کلیک. اوس نو راځو د درېیم دغه باندې زه کلیک کوم. دلته به یو بل انټینټ تاسو جوړ کړئ ځکه دا ټول بیا کار نه سره کوي سم. نو کور صفحه خو یا لیست صفحه خو یاست د لیست صفحه ده دا د لیست په نوم سره موږ جوړ کړې. کله زه به کلیک وکړم دی به ما لیست صفحې ته واړوي او زموږ په اړه هم دغه د ملګرو راپسې د پنځم لینیر به کلیک وکړئ. نو دغه د زموږ په اړه ته راغلی چې د ثبت کړی ده. نور هېڅ کار هم نشته. ویو برخې ته راځو دغه دی یوازې دا بټن دغه پاته و. دا ځای هم بي کوچنی بي مې کړی و. دا هم وساتل شو. راځو دا
داسې کار ورته سپارل کېږي. نور هېڅ کار هم نشته، بیخي اسانه طریقې سره ده. نو ملګرو دغه ته ډراور ته هم داسې کار سپارل کېدو. موږ دې ځای څخه وځو، راځو ولیس صفحې ته. په لیست کې هم کار نشته ملګرو. نو راځو ویډیو رانه وګورو چې کار کوي او که نه کوي. زه ویډیو بندوم او کاریال رانوم. نو راځو ملګرو چې ګورو. تاسو ګورئ داسې یو ډیزاین سره دغه جوړ شو کاریال. دغه هم ډراور ده او ملګرو یوه شېبه زه ډراور ته به راسئ، دلته یو کار به وکړئ. دلته بېرته راځو، داسې به وکړئ دغه دا به دغه طرف ته واړوئ، دا هم دغسې داسې داسې او دغسې او داسې. دا ویډیو دروم چې ویډیو غټه نه شي. ملګرو د ټولو دغه ټکسټو دغه چې دی دا به ورته یو کړئ. نو خیر راځو وروسته. زه راځم لومړی د کاریال په اړه باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ موږ ته چې یو ډیالوګ راواخلو که چېرې غواړئ. دا زموږ د کاریال په اړه وو، دا هم زموږ په اړه مطلب او موږ ته ایمیل تنظیمات ټول دغه ناشرې ادارې په هغه باندې دغه د ملګرو دا ټول دغه د کاریال تړلو باندې کلیک کوو. موږ ته داسې ډیالوګ راوړو یا زه باید په یا باندې کلیک کوم. ایکسپو لیست په دې باندې کلیک کوو. تاسو ورته وګورئ ملګرو دغسې یو ډیزایني دغه یې موږ ته راواړولو لیست. نو زه راځم دا ماشومانو کیبورډ ډیکس کلیک کوم. تاسو ورته وګورئ ملګرو دغسې یو ډیزایني دغه یې موږ ته راواړولو، صفحه یې راته راواړوله. دې ځای څخه وځو، ښځې سینګار چې ده په دې باندې کلیک کوو. ملګرو دا تاسو زیاتې کیسې هم ورته اضافه کولی شئ. هغه څخه وروسته بېرته راځو دلته وروسته هوم صفحې ته ملګرو. دلته چې کله راغلئ دلته به هغه مور بلاک دغه چې دا به تاسو دغه کړئ، خلاص کړئ. دغه څخه وروسته مور کریټ برخې ته دلته چې کله راغلئ دا مور بلاک به راواخلئ. ښه دلته به کوډ پکې واچوئ. دغه دریم اف دا لومړنۍ دغه کې 150 او بي به انشاءالله بي 15 دا پورته بار لپاره ده او ښکته بار لپاره زه کوم کوډ ورکوم شیبه ملګرو یا دغه ده ملګرو دا بېرته لرې کړئ. پورته بار لپاره موږ سپین رنګ ورکوو اف 2 3 4 5 6 او ښکته بار لپاره موږ به دغه رنګ ورکوو. دا رنګ ښه. نو ملګرو له دې ځای څخه بېرته وځو، راځو دغه ته دغې صفحې ته. دلته به دغه کې ستونزه ده. خیر بېرته راځو دغې لیست صفحې ته. دلته ملګرو دغه ده داسې به زه په دا لیست باندې کلیک کوم. ښه نور صحیح ده ملګرو. یوازې دا ډراور کې ستونزه وله، انشاءالله حل شوله. نو له هغه څخه وروسته ملګرو راسئ ستوري دا هم بیخي دا جوړ شوی ده، سمه ده. زه یارې ویډیو دروم ملګرو، هلته یو څه ستونزه ده. ښه نو ملګرو ستونزه مو حل کړه. دلته ګورئ تاسو دلته موږ دا بلاکونه جوړ کړي وو. دلته به راسئ ملګرو، په دې کې به تاسو ای انتخاب کړئ په دغه ځای کې دلته مو چې کله ای انتخاب کړئ هغه څخه وروسته به راسئ په دغه ځای ته.
دغلته به C انتخاب کړئ، دلته هم B، او دغه څخه وروسته دغلته به راسئ 1 کریډ ته، دلته به I انتخاب کړئ. نو هیڅ کار هم نشته ملګرو. نو ملګرو له هغه څخه وروسته راځو دلته ښه ویډیو رانه ملګرو ګورو چې کار کوي او که نه کوي. تر پورې زه ویډیو بندوم. ښه نو ملګرو دا راځو ګورئ اوس پښتو کیسې ګورئ دا مې خلاص کړه، داسې صفحه یې خلاصه کړه. د هغه څخه وروسته دا ډراور را خلاصوو. ډراور یې هماته بیخي خوندور جوړ کړلو. زه په دا لیست باندې کلیک کوم، کوم چې مو کار ته سپارلی دی. دا زموږ لیست صفحې ته یې بوتلو، زموږ په اړه باندې کلیک کوم نو دغه ده. نو ملګرو دلته ګورئ تاسو ځان ته زه پښو باندې کلیک کوم نو دا د ویستلو د خدای په امان ډیالوګ راغلی. نو ملګرو ما ته ویلو چې تاسو د کاریال په اړه اوس دلته موږ دا شیان وکړو، تاسو خپل لیکنې پکې اچولی شئ او تنظیماتو تاسو سره کوم تنظیمات مطلب کاریال لپاره جوړوئ نو تاسو هغې صفحې ته بولو. موبایل مطلب اړیکې لپاره دغه دا ملګرو او دغه هم مطلب تاسو ورته وګورئ. دا ښکته بار او پورته بار بیخي خوندور راغلی. ملګرو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.